د قرآن عظیم شان د سورة کهف 28 نمبر آیاتی په دغه آیات کریمه کې الله عز وجل ورسول الله صلی الله علیه وسلم توایی چې ته د هغو خلکو سره پاته سه چې سهار و ماښام الله یادوي او د هغو خلکو څخه خپلې سترګې او توجه راواړوه چې د هغو زړه د الله د یادېدلو څخه غافله دی واتبع هواه وكان امره فرطا. الله عز وجل په دغه آیت کریمه کې د هغو خلکو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د توجه د راړولو امر کړی دی چې د هغو په طبیعت کې تکبر وي د الله د دین څخه ناپروایي بې پروایي د الله د دین څخه د الله د دین د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې شوق محبت په زړه کې نه مختصر دغه آیات په تفسیر کې دا خبره درته کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار بار په ډیرو ځایو کې الله رب العزت د بعضې ډلو د بعضې مشرانو د بعضې سردارانو سره د توجه د اړولو امر کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بار بار الله تبارک وتعالی د خپلو صحابه کرامو څخه که هغه سم غریب عاجزه بېکوره بېدره بېوسه او غیر مشهور د داسې کسانو چې د صحابه کرام دي د دوی سره د ملګري او د دوی سره د پاتې کېدلو امر الله رب العزت ورته کړی د هغو د نومنې څخه یوه نومنه هغه دا دی د دغه آیت کریمه په شان نزول کې هم دا رقم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو سردارانو مشرانو غم ورسره و مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې کچیرې دا خلک مؤمنان سي دا د دین وخواته راسي نو الله رب العزت به د دوی په واسطه باندې چې مشران دي ډېر کسان به د دین ته داخل کړي خو الله رب العزت بیا دا الله رب العزت بیا نه د چا د سرداری پروا کوي نه د چا د نوابي نه د چا د خاني نه د چا د ډیر مال نه د چا د ډیر شهرت الله رب العزت مخلص غواړي مخلصین له الدین الله رب العزت د انسان سره اخلاص غواړي بس سړی هر څونه عاجزي چې هر څونه بېکوره بېدره بې اسباب او بې سامانه خو چې مؤمن وي الله رب العزت د ده ایمان ته توجه کوي الله رب العزت د مؤمن ایمان ته ګوري او د اخلاص ته ګوري الله رب العزت موږ او تاسې مخلصین کی الله رب العزت موږ او تاسې په زړه کې اخلاص پیدا کړي